السلام علیکم. امید کوم ټول به روغ جوړ یې. نن د ملګري کمنټ کړی و چې د دې لغتونو معنا څه شي ده. نو ما ویډیو به پرې جوړه کړم، مثالونه به پکې هم راوړم تر څو انسان پرې کلیر او واضحه پوه شي. لغتونه دي complicated, confused او deliberately. complicated وی پیچیده یا سخت، مشکل، سخت یا دغه ورته نه ځي، خو کمپلیکیټډ پیچیده چې یو څیز باندې د انسان اسانه ذهن پې نه خلاصېږي، هغې ته ویل کېږي کمپلیکیټډ. لکه مثال I cannot solve this complicated problem. I cannot solve this complicated problem. زه دا پیچیده ستونزه نشم حل کولی. یعنی څنګه پیچیده څه چې همداسې مشکل دی چې هغې باندې ذهن د انسان نه خلاصېږي، ګنګستیا غوندې دغه دی، مشکل دی، پیچیده مې ته ویل کېږي complicated. His lecture was complicated and difficult to follow. سخت هم ورته راځي، لکه مثال درته وګورئ. His lecture was complicated and difficult to follow. His lecture was complicated and difficult to follow. د هغه لیکچر پیچلی او ستونزمند و، یعنی مشکل و پکې. difficult کله چې اند پکې راشي نو اکثر داسې کېږي چې دا دی خوا دغه چې لغتونه یا معناګان دا یو شانت وي. نو complicated او difficult ویل کېږي سخت، مشکل ته. نو دلته د complicated معنا دا ده چې یعنی مشکل و د هغې لیکچر، د هغه لیکچر پیچلی او ستونزمن، یعنی د هغه لیکچر کچ کول یا نوٹ کول، فالو کول هغه مشکل و. نو complicated معنا باندې پوه شو چې پیچیده وي، یو څیز پیچلی وي، لکه ګنګستیا پکې ډېر وي، په اسانۍ نه حل کېږي، یا څوک پې په اسانه نه پوهېږي. confused کېدای شي تاسو ډېر جملو کې هم لوستلی وي. کنفیوز او ایډي ورسره لګي ځکه چې دا دویم حالت دی، ورخطا کېدل یا ګنګس کېدل. دا جملې پورې ډپینډ کوي، ورخطا هم ورته راځي او ګنګس هم راځي. چې انسان ګنګس شي، ذهن کار نه کوي، ماوس شي چې زه اوس څه شی وکړم یا څه شی ووایم، هغې ته ویل کېږي confused. مثال They confused me by asking so many questions. They confused me by asking so many questions. دوی د ډېرو پوښتنو په کولو سره زه ورخطا کړم. دلته د ورخطا معنا ورکوي، یعنی ګنګس هم ورته راځي، یعنی دوی مانه ډېرې پوښتنې وکړې نو زه یې ګنګس کړم. They confused me دوی زه ګنګس کړم by asking په کولو د پوښتنو so many questions. by asking یعنی پوښتنې کولو باندې so many questions ډېرې پوښتنې. نو داسې شی یې کړلو، ډېرو پوښتنو کولو سره یې ګنګس کړو یا یې ورخطا کړو. بل مثالي I'm a bit confused. Was that her husband or her son? I'm a bit confused. Was that her husband or her son? زه یو څه ګنګس یم. دلته ورخطا دلته ګنګستیا معنا ورته کوي چې ذهن مې پرې نه خلاصېږي. confused یم، نه پوهېږم چې څه شی ده. زه یو څه کنفیوز یم، ګنګس یم، زه یو څه ګنګس یم. ایا د هغې خاوند و که زوی و؟ په دې کې سړی کنفیوز شوی دی. نو زه ویلی شم چې زه کنفیوز یم چې دا د هغې څه کېدلو. کنفیوز په معنا باندې پوه شوئ چې کله ورخطا هم ورته راځي. دلته so many questions پوښتنې چې ډېرې کړي دي، نو ورخطا شوی دی، او دلته ګنګس، نو دواړو معنا ورکوي. خو دا بیا زه وایم چې دا جملې پورې تړاو لري. confused. دا اخري لغات deliberately په قصدي یو څیز په قصد کول، هغې ته deliberate ویل کېږي. یا intentionally د دې معنا دا دې ته synonyms ویل کېږي چې یو معنا لري. intentionally قصدي توګه باندې، یا deliberately چې یو کار ته په قصدي توګه باندې کوي. لکه مثال He did it deliberately to annoy me. He did it deliberately to annoy me. هغه دا په قصدي توګه زما د ځورولو لپاره وکړل. څه شي؟ هغه دا په قصدي توګه زما د ځورولو لپاره وکړل. He did it هغه دا وکړو deliberately قصدي توګه باندې. to annoy me چې ما وځوروي. پوه شو دې باندې، یعنی قصدي توګه باندې. بل مثال اخره He has deliberately deceived us. He has deliberately deceived us. هغه په قصدي توګه موږ غولولی یو. He has deliberately هغه نه په قصدي توګه کړی. deceived ویل کېږي دوکې ته، چې انسان دوکه کې وی غولي، هغې ته deceived ویل کېږي، دوکه ورکول. as منګه deceived as منګه یې غولولی یو، هغه په قصدي توګه منګه وغولو deliberately. تاسو په دغه مطلب باندې پوه شئ
چې د دې مطلب دا دی په قصدي توګه دا 3 لغاتونه او پوښتنه شوې نو ما ویل ویډیو پې جوړه کړم.